د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. ستاسو کوربه ستاسو دوست ابراهیم مومن په یو بل ویډیو کې ستاسو هرکلی وي او یو ځل بیا مو د لوبغاړو د کرکټ مشکلات او ستونزې تاسو ته مخې ته ایښي دي. دوستانو په دې ویډیو کې په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان انټر کلب سیالۍ څنګه ترسره شوې او اوس چې کوم پړاو ته رسېدلي دي په دې کې نوی موړ او نوی مشکل د لوبډلو لپاره کوم رامخته شوی دی. لوبغاړي یا لوبډلې ولې اندېښنې لري دغه سیالۍ څه وخت شروع کېدي، ولې وځنډېدې، کوم ځای کې کېدي، ولې د هغې نه بل ځای کې ترسره کېږي. نو که غواړئ په دې ټولو برخو باندې پوه شئ نو دغه ویډیو درسره وګورئ. ترڅنګ یې د مومن سپورټس یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، هم یې له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ملګرو 2013 کال کې انټر کلب لوبې ترسره شوې، په کې کافي زیات فساد شو. هغه لکونه افغانۍ د کلبونو څخه ووهل شوې، کرکټ بورډ هم په هیڅ په کیسه کې نه شو. تر اوسه پورې هغه لوبډلې هماغسې بې سرنوشته پاتې دي. خو سږ کال کرکټ بورډ یو ځل بیا د انټر کلب په نوم باندې سیالۍ ترسره کړې او په دغه سیالیو کې هم مشکلات کافي په دې باندې زیات و چې لوبغاړي باید کلبونو ته پیسې ورکړي، لوبغاړي باید د میچ فیس ورکړي، لوبغاړي باید میدان ځان ته ونیسي، لوبغاړي باید امپایر ته پیسې ورکړي، سکورر ته پیسې ورکړي، بال په خپله واخلي، بیټ په خپله واخلي. یعنی کرکټ بورډ سره هیڅ قسم مرسته ونه کړه. خو کرکټ بورډ په بدل کې د هر یو کلب څخه زرګونه افغانۍ هم اخیستې، ولایتي استازي او د زون استازو. خو دغه سیالۍ دغه ټولو مشکلاتو سره چې لوبډلو د خپل جب، د خپل خوراک او د خپل کورنۍ پیسې راواخیستې، د خپل آینده د راتلونکي دپاره، د راتلونکي جوړولو لپاره د افغانستان په کرکټ کې دوی دغه کلبونو ته ورکړې او کلبونو هم ډېر زیات خواري وکړه تر څو هغه مقام ته ورسېږي چې کرکټ بورډ ته کوم څه خواږه په خوله کېښو چې تاسو به د همدغې انټر کلب سیالیو څخه په ښه ځلېدو باندې ګریډ 2 ګریډ 3 دغه ولایتي کچه سیالیو باندې ان تر ملي لوبډلې پورې هم تر رسېدی شي. د کرکټ بورډ دا ژمنه کړې وه د لوبډلو سره. خو لوبډلو په ډېرو مشکلاتو سره لومړی ولایتي کچې سیالۍ ترسره کړې او بیا د زونونو په کچه سیالۍ ترسره کړې او اوس چې خبره دې ته رسېدله چې باید د انټر زونز یا د زونونو ترمنځ اتله لوبډله یا اتل کلب اعلان شي. کرکټ بورډ لخوا چې موږ ته کوم سکیجول رسېدلی دی، په هغې سکیجول کې کرکټ بورډ یو ناروا چې د لوبډلو سره کړې ده، کلبونو سره کړې ده، په هغې ډرا کې کرکټ بورډ یوازې د زونونو نومونه اخیستي دي چې سپین غر زون، بند امیر زون، مسینک زون، بوز زون، آمو زون. کرکټ بورډ د هغه کلبونو چې د همدې کلبونو دپاره د دې نوم دپاره دوی سپانسر شوي وو، دوی د چا مصرف په دوی باندې شوی وو، دوی هغه په ډرا کې د هغې کلبونو نومونه نه دي اخیستي. خو بیا هم کوم معلومات چې موږ د کلبونو د نومونو په اړه ترلاسه کړي دي، 3 ټیمونو په اړه باندې معلومات شته دی. کابل زلمي د بند امیر زون په کچه باندې، میرویس اشرف کلب د آمو زون په کچه باندې او فقیر وهاب کلب دا د سپین غر زون په کچه باندې. دا چې بوس کې کوم کلب او میسینا کې کوم کلب اتلولي ګټلې وه په دې اړه باندې ما سره معلومات نشته دی. خو دغه سیالۍ چې د ډرا له مخې چې موږ ترلاسه کړې ده دا باید د نن یکشنبه باید دغه سیالۍ پیل شوې وې د دسمبر په 20 نیټه باندې او د دسمبر په 10 نیټه به د اتل لوبډلې په اعلان باید پای ته رسېدلی وی. ټولې سیالۍ په ننګرهار کرکټ نړیوال لوبغالي کې پلان شوې وې چې باید هلته ترسره شي. خو موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دغه سیالۍ د 2 ورځو لپاره ځنډېدلې دي او کېدای شي لامل هم دی چې دغه سیالۍ چې کرکټ بورډ کې کوم ډیپارټمنټ یا کومه څانګه په لاره باندې چې د هغوی څانګې په اړه چې کوم معلومات په سوشل میډیا کې په وروستیو ورځو کې ولید، دوی ننګرهار ته په چکر باندې تللي دي، د څانګې مشر په شمول باندې د کارمندان هم اخوا تللي دي. خو دا چې ولې د ننګرهار څخه دغه سیالۍ خوست ته لیږدول کېږي او ولې 2 ورځې لیږدول کېږي په دې اړه باندې تر اوسه پورې کرکټ بورډ هم معلومات نه دي ورکړي او دغه مسلکیتوب یې د تل په څېر باندې نه دی مراد کړی. خو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې کرکټ بورډ دغه لوبډلو ته اوس وایي چې په داسې حال کې چې پخوا دغه لوبډلو سره ژمنه شوې وه که د انټر ریجن یا د زونونو ترمنځ چې کله سیالۍ کېږي، وروستی ټورنمنټ کېږي، د افغانستان د زون په کچه اتله لوبډله یا کلب معلومیږي، نو دغه لوبې به په تلویزیون باندې هم خپرېږي او د تلویزیون نه علاوه دغه سیالیو ټول لګښت، ټول مصارف په افغان کرکټ بورډ په غاړه باندې اخلي. خو موږ ته چې د یو شمېر کلبونو څخه معلومات راغلي دي هغه دا دي چې دغه سیالیو کې به یوازې میدان او لوبڅاران
دا به د افغانستان کرکټ بورډ ورکوي او یوازې د شپې ضیاء هم کرکټ بورډ ورکوي. نور د لوبډلو تګ راتګ، د لوبډلو لباس، بالونه، نور مصارف چې هلته د خوراک او څښاک دی او د انرژي دی او د نور مصارف چې په دغه ټورنمنټ باندې کیږي چې کریډټ هم په خپل کرکټ بورډ اخلي، دغه د ډومېسټک د څانګې لخوا چې کومه ډرا ریلیز شوې ده، نو دا په دې معنی چې دا کرکټ بورډ سره رسمیت لري، د کرکټ بورډ په چوکاټ کې دا شامل دی، د کرکټ بورډ په پلان کې دا شامل دی، کرکټ بورډ کارمندان به په دې کې مصروفه وي. دغې لپاره یوازې کرکټ بورډ د شپې ځای ورکوي او یوازې لوبسران ورکوي او میدان ورکوي. نور د لوبډلو کوم تګ راتګ مصارف دي، د وسایلو مصارف دي، د خوراک او څښاک مصارف دي، نور مصارف چې د ترانسپورټ مصارف دي، د لباس مصارف دي، د بالونو مصارف دي، دا ټول باید په کلب په خپله په غاړه باندې واخلي. او کلبونو سره چې موږ کوم معلومات ترلاسه کړي دي هغوی وایي چې ښایي په دغه سفر باندې چې د زونونو په کچه اوس سړی ترسره کېږي په یو کلب باندې تر 3 لکه افغانیو پورې لګښت راشي چې د دوی د وس څخه دا خبره بهر ده. نو د افغانستان کرکټ بورډ باید کوم میلیونونه ډالر چې د کرکټ نړیواله شورا څخه ترلاسه کوي، نه کوم میدان لرو، نه کوم جیم لرو، نه کوم انډور اکیډمي لرو، نه کوم نیشنل اکیډمیز لرو، نه کوم روزونکي لرو. په هر لیول باندې که هغه ډومېسټک لیول دی او که هغه نړیوال کرکټ دی، موږ هغې کې وروسته پاتې یو د نورو هېوادونو څخه. نو کم تر کمه په دغه لیول کې چې کومې پیسې دوی لري، د کرونا د وجې نه چې کومې پیسې بچت شوي د افغانستان کرکټ ته چې کورنۍ کرکټ ته سره نه شو، همغه پیسې باید په دغه انټر کلب باندې ولګوي تر څو دغه لوبغاړي تشویق شي، دغه لوبغاړي آینده ته د دوی امید او هیله پیدا شي. او دغه کلبونه چې د خپل جیب او د خپل کاروبار پیسې راخیستې دي په کلبونو باندې لګولې دي، دغه کلبونه نور زرمن نه کړي، دغه کلبونه کرکټ څخه زړه تورې نه کړي او دوی پوره د دوی لاسنیوی وکړي. تر بیا تر بلې ویډیو تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.